سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق الله العظیم. سورة البقره مقصد د سورتو بیان د څلورو مسلو: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جهاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی. سورت تقسیم دے په څلورو حصو. اوله حصہ سل آیات، په اوله حصہ کی اوله مسله اثبات التوحید، دویمه حصہ یوسل یونا یوسل شپږ پوری، په دویمه حصہ کې اثبات الرسالت، دریمه حصہ یوسل ویانا 253 پوری، په دریمه حصہ کې جهاد فی سبیل الله، او څلورمه حصہ 254 نا تر اخره پوری، په څلورمه حصہ کې انفاق فی سبیل الله تعالی ذکر کړي. اوله حصہ چې سل آیات دی دا مزید تقسیم دی په دریو ابوابو. باب اول شل آیتونو و باب اول کې بیانو د فرق ثلاثه، کم چې فاتحه کې ذکر اجمالا دلته په تفصیل کولو. باب دوم 21 نا یو کم سلويخ پوری، په دویم باب کې اغاصل مسله و د دې حصے اثبات التوحید په عنوان د عبودو، خو خطاب عامو، یعنی ټولو خلکو ته خطاب کولو چې مسله د عبودو اومنئ. بیا ورپسې دریم باب د آیت نمبر 40 نا 90 پوری، په دریم باب کې هماغه اصل مسله و د دې حصے اثبات التوحید، هماغه عنوان او عبودو، خو خطاب دلته خاص کړی دی، بن اسرائیل خاص کړي، ځکه دا د پیغمبرانو اولادو، نو دی وجی دوی خاص که نور خلق نه مني، تاسو خو مسله د عبودو ومنئ. دو بابونه مونږ وضاحت سره لوسته. دریم باب شروع دی د آیت 40 نا تر 90 پورې دی. په دې دریم باب کې بن اسرائیل ته خطاب کوي، خطابات 70 او شپږ خطابات. خو په دې کې اول رکوع به طور تمهید ذکر کوي د پاره د دې خطاباتو. تمهید کې شپږ خبرې کوي، درې قباحات ذکر کوي د یهودو چې دا اصل د یهودیت دی، تحریف، کتمان حق و ترک عمل، او د دې مقابل درې صفات ذکر کوي د مؤمنانو چې دا اصل دی د پاره د ایمان، صبر، صلات او ایمان بالآخرت. بیا خطاب اول د آیت نمبر 20 نا تر آیت نمبر 2 پوری. اول خطاب کی بن اسرائیل ته خطاب کوي او هغه ته ذکر کوي د اته نعمو، دو نقم او تتمه به ترغیب. دا خطاب مونږ وضاحت سره لوسته دي. اوس د کم ځای نه چې ما تلاوت وکړو د آیت نمبر 3 نا تر آیت نمبر 2 پوری، دا خطاب ثانی دی بن اسرائیل ته. په دې خطاب کې دلتا بن اسرائیل چې کم قبلو او ورسره موجود چې کم مدینه کیو، داغي خباثات ذکر کړي او دیتا اشاره کړي چې دغه خباثات د قبل بن اسرائیل دغه مشرانو، او بیا دا خباثات د دې موجوده بن اسرائیل د دې کشرانو چې مدینه کیو، دا خباثات سبب شو د پاره د انتقال د خلافت او رسالت د بنی اسرائیل نه بنو اسماعیل ته.
چې د دوی نه الله پاک رسالت او خلافت واغستو او هغه بنو اسماعیل ته د اسماعیل علیه السلام اولاد ته انتقال کو. دا غي اصل اسباب دا خباثات د دي چې دی د الله نافرمانیانې کولې. په دې خطاب کې خباثات ذکر کوي د مشرانو چې کوم مخکې تیر شوي د موسی علیه السلام په وخت کې. دا غي 3 خباثتونه ذکر کوي او ورسره 4 خباثتونه د کشرانو ذکر کوي د موجودو چې کوم د نبی علیہ السلام په وخت کې. لکه په دې کې اول 3 خباثات د مشرانو د بنی اسرائیلو 3 خباثتونه د ما قبل بنی اسرائیلو. اول خباثت ذکر کې پایت نمبر 3 شپیتم او 4 شپیتم کې. اول خباثت د دوی د نقد العهود، نقض ماتول توي او عهود عهد نه د عهد وادي توي. د دوی یو پلیتی و یو خباثتو چې دی به وادي ماتولې، لوز به کو د الله او د پیغمبر سره بیا هغه ماتولو. بیا دویم خباثت د مخکینو یهودو د بنی اسرائیلو، هغه د آیت نمبر 28 نه ذکر کوي تر 1 پورې 67 نه 71 پورې. دا د دې دویم خباثت. الحیل فی ذبح البقر، حیل چلته وي دی چل ول کول د سخی پالالولو کې. الله ورته حکم وکړو ان تذبحوا بقره، نو دی ویل تتخذنا هزوا، موږ سره ټوکی کې. نو بیا کله ویل چې رنګ څنګه دی، کله ویل چې عمر سوره دی. تال مټولې کول، چل ولې کول د الله په حکم کې، سخینو نه لالول. نو دام د دیو قباحتو چې دی به حیلې کولې د الله په حکمونو کې. الله ورته یو حکم وکړو نو بیا به پاغي کې چل ول کولو چې هغې نه ځان لري کی. دام د دی یو خباثتو د مشرانو یهودو. بیا دریم خباثت د مشرانو یهودو د بنی اسرائیلو 2 او 3 کې ذکر کړي. دریم خباثت او قتل النفس و اتهام البری، وجل د یو تن تهمت لګول په یو پاک سړی باندې، په یو پاک کس باندې. دا د یو بل قباحت خباثتو. خپل به جرم کو پاغي باندې به بل څوک بدنامولو. چې کله دا 3 خباثتونه د مخکینو یهودو د بنی اسرائیلو ذکر کی، نو په دې منځ کې زجر راوړي ثم قست قلوبکم. بیا ورپسې 15 نه هغه 4 خباثات شروع کی د موجوده او د کشرانو بنی اسرائیلو چې کوم مدینه کیو. نو د دې بیا اول خباثت ذکر کی 15 کې تحریف، دی به تحریف کولو د الله په کلام کې. ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون، دی به تحریف کولو. بیا د دې دویم خباثت ورپسې 15 کې منافقت، دی قول و فعل کې به تضادو منافقانو. بیا ورپسې دریم خباثت د دوی 28 کې تقلید لآرا، شرکیه تقلید کول د مشرانو، چې مشرانو ورته سویل هغه به کول، د الله د کتاب او د پیغمبر به نه منلو. او بیا 4م خباثت د دې موجودو یهودو آیت نمبر 80 کې ذکر کړي. مخصصین لانفسهم الجنه، دا خاص کون کیو د پار د خپل ځانونو جنت لره، جنت ځان له خاص کولو چې مونږ د جنت ټیکداران یو. بیا په اخر کې 2 آیتونه 1 او 2 دا به تور تتمه وروړي، په دې سره اتمام کوي. نو تتمه بالتخویف، اول تخویف ذکر کوي
او بل بشارت وی اور پس آیت کې بشارت. نو په یو اتیایم کې تتمه بالتخویف او دو اتیایم کې تتمه بالبشارت او په دې زیاده خطاب ختم کی. دا د دې خطاب خلاصه وا. بقای لفظي ترجمه دا آسانه ده. نو اول خباست د پخوانو يهودو د مشرانو بن اسرائیلو. اول خباست دې 3:4 آیت کې. اغه اول خباست نقض العهود دی، وعده ماتول. د دې ما قبل سر ربط سرازي ورستو ترغیب ال الايمان والاعمال الصالحه. ترغیب ورکړو چې ایمان راوړی او عمل نیکو کوي. نو دی بن اسرائیل ویل دا خو مونږ کو، دا خو مونږ کیاسم شته دي. نو دلته وس الله به طور جواب داغي خباثات راوړي چې او شتا خو ایمان او عمل صالح نه بلکې دا پلیته دي، تاسو کې دا خباثتونه دي. دا ربط شو د ما قبل سره. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. دلتا اخذ المیثاق دے بے اعتبار تورات للتمہید. په دې آیت کې اخذ وروړي د میثاق چې ما دین لوز اغسته به اعتبار تورات. هغه لوز د سشیو د تورات چې پاغي باندې د عمل کولو لوزو او داغي د بیانولو لوزو. وې دا ماته اغسته او دا لوز. خدا اخذ المیثاق د پاره د تمهید دلته ذکر کړي. لکه مخې ته 4 آیت کې د دې هغه پلیتی بیا ذکر کړي. ناول الله دا فرمایي چې ما دین لوز اغستو، نو دی دغه لوز بیا مات کړو. دوی لوزونه خو ډیر ماتول، خو په دې کې باری تعالی اخذ المیثاق وروړو د تورات. دا جامع شو ټولو احکاماتو ته، ځکه تورات کې ټول حکمونه وو. الله ذکر د کتاب ذکر وکړه چې په کتاب کې څه حکمونه وو او د دې د مرزه مخالف بو. نو دی بیا اول لوز کوله چې مونږه منو، خروست بیا غل لوز ماتولو. نو دا صرف یو لوز نو، لوزونه ډیرو. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کله چې واغسته مونږه میثاقکم مضبوط لوز تاسو نه. میثاق ما مخ کې تاسو ته ویلو لوز ته وی وادي ته وی، خو چې مضبوطه وادي. میثاقکم کې میثاق مفرد ده، خو په اعتبار د کل واحد، نو ځکه جمع ته د دې نسبت شوی دی. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کله چې واغسته مونږه میثاقکم مضبوط لوز تاسو نه. دا لوز الله کوم ځای کې اغسته، واقع د کوم ځای دی؟ وروسته مونږ ویل چې کله الله تعالی دی دوباره ژوندۍ ک حیات بعد الممات کی. او تورات الله تعالی دی له ورکړو، نو دوی نه کلک وعده ماغسته و چې په دې بوس عمل کوي. نو دی ویلو او عمل پکو. نو دا غلوز ته اشاره کوي چې لوز می تیاغسته و چې عمل بکو په دې باندې. الله تعالی دین لوز اغسته و بیام چې دی عمل نو کول، نو الله تعالی په دوباره کوئی تور پورته ک چې عمل کوي او کنه کوي بیا ته لوز اغسته و. نو دلته داغه میثاق ذکر کوي چې غر د توري په د پاسه پورته ک او ورته ویل چې عمل کوي او کنا. نو دی ویلاو چې عمل کو، خو پس د دینم دوی لوزونه مات کړي دي. دوره بدبخت وو. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ او پورته کړه میو د پاسه ستاسو الطور غر د تور. غر د تور می په د پاسه پورته کړو. الله تعالی فرمای او دا غر د تور
یاد ساتئ مخکې را روان دی انشاءالله سورة الاعراف 191 کې هلته هم په دې وضاحت کوو چې د جبرائیل په ذریعه الله تعالی دا غر په پورته کړ او تپوس یې وکړ چې منئ او کنه دی ویل منو هلته هم انشاءالله وضاحت کوو ورفعنا فوقکم الطور بعض خلق د رفع تور نه انکار کوي لکه منکرین د معجزات دا معجزه وه چې الله دوی ته ښکاره کړ منکرین د معجزات وی نه فقط یو دنګ شان غر څنګ کې د دوی ولاړو نو ځکه رفع لفظ راوړی دی چې تاسو نه پورته او غر هر یو غر پورته د انسان نه دلته به تخصیص سره بیا ولې ذکر کړی دی دا ته پوښتې وکړه حالانکه رفع تور باندې وګوره په دې ځای کې تصریحات موجود دي لکه رفعنا کې رفع دا یو تصریح فوقکم کې فوق دا بل او بیا مخ کې سورة الاعراف 191 کې بم راشي چلته نورم الله تعالی ذکر کړی دي لکال تروڑی نتق وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلِ سورة الاعراف 191 کې وګورئ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعٌ بِهِمْ نَتَقْنَا نَتَق دا بل صریح چې الله تعالی دلته ذکر کړی دی فوقهم دا بل ذلة واقع بهم دا ټول هغه صریح دي چې باری تعالی ذکر کړی چې ما په پورته کړو صریح الفاظ سره الله ویلي دي او دا منکرین د معجزات انکار کوي دینه حالانکه تفسیر ماجدی خو تفسیر دی هغه په دې ځای ډیر مفصل بحث کړی دی او هغه دا ویلي چې تلمود دا د تورات شرح ده باغی کې هم دا ذکر دی په تلمود کې چې رفع تور دا حقیقت کې شوی دی دا پورته شوی دی یهود د دین انکار نه کوي وی غر پورته شوی مسلمانانو کې بعضی پیدا شو انکار شروع کو ورفعنا فوقکم او پورته مې که د پاسه ستاسو توره غر د تور په لغت کې هر شین غر ته وي چې شین کې وي پاغي باندې نو یا خود دین مراد یو عام شین غر دی چې پاغه علاقه کې موجود دي سره څنګه کې الله پیغه پورته ک او یا د تور نه مراد هغه جبل سینا دی چرته چې موسی علی السلام تلو تورات ورکړو دوانه مراد کې دي شي واصح دا دی چې غر د تورې په پورته کړو دا یو عام غرو دا په پورته کړو دا پار د دې چې مسله اومني په دې ځکه یو اشکال هم راځي وړو کې شان اشکال دا دی چې قرآن کریم خو په بل ځای کې وای لکه دې سورۃ البقره کې وګورئ آیت نمبر دی 256 نمبر آیت لا اکراه فی الدین نشته د زور په دین کې الله تعالی وای او دلته وګورئ زور کړه دی وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ دلته خو زور په شوی دی چې غر د تورې په پورته کړي او ورته وی عمل کوي پاغه چې ما درکړې تاسو ته په مضبوطیا سره او یاد کې هغه چې پدی کې دي خامخا تاسو پرهیزګاران شي نو دیزی کې خو اکراه په شوی دی او قرآن سورۃ البقره 255 کې وی لا اکراه فی الدین په دین کې خو اکراه نشته زور نشته د دې څه جواب دی یاد ساتي یو اکراه فی الدین دی یو اکراه فی الاحکام دی اکراه فی الدین نشته په دې دلیل بقره 255 لا اکراه فی الدین چې په کافر باندې ته زورو کې چې شابه ایمان وروړه غني وجنم دي دا نشته په دین کې
البته یو اکراه فی الاحکام دی، لکه دلته چې مسلمان وي او یو حکم نه مني ته په زور کول شي چې دا ومنه، نو دلته اکراه فی الدین نه دی شوی، اکراه فی الاحکام شوی دی، ځکه دوی ځان ته د جنت ټیکیداران ویل او د الله په حکمونو عمل نه کول، نو دی وجه دلته په زور کو چې شابه تاسو ومنئ احکامات د تورات. لکه زمونږ په دې دین کې هم اکراه فی الاحکام شته. لکه ستا ماشوم وي د 2 کلو شي نو مونځ ورته وښایه، آپ شروع کا او کوشش پې کوه چې دی مونځ کوي، روزمره ورته تلقین کو، بار بار ورته وایه، او چې 10 کلو ته ورسي 10 کلو شي او دی بیا مونځ نه کوي، نو بیا تعالی دین اسلام اختیار درکړی دی چوکر اواله وی وو تر بلوغت پوری عادت کا په مونځ باندې، قرآن ته کینوه، د قرآن ترجمه تفسیر پې زده کا چې نه کینی وخی، نو اکراه فی الاحکام شته دی. دین علاوه د ابوبکر صدیق په دور کې مانعین د زکات پیدا شول، زکات نه ورکول، دا غي په خلاف جهاد کړی دی، دا اکراه فی الاحکام دی. نو اکراه فی الاحکام شته دی، نو دی ذکم هغه اکراه فی الاحکام دی. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، بیا الله فرمای خذو، دلته قلنا حذف دی، قلنا مقدر دی، نو قلنا ویل مونږه، خذو یعنی اعملو عمل کوي، ما پاغه ساتیناکم چې درکړې مې دی تاسو ته، بقوتن په مضبوطیا سره. خذو معنا د اعملو، خو دلته د خذو په لفظ سره تعبیر کړی دی چې څنګه ته یو مجسم سیز مضبوطیا سره نیسي، نو ته دام داسې مضبوطوالی سره ونیسه، په دې یعنی عمل وکړه. نو دا معنی شوه خذو ونیوئ، نو دا خو مجسم نو چې دای مضبوط نیولی او د الله حکم، د دې خو جسم نشته. او دلته معنا د اعملو، خذو یعنی اعملو عمل وکئ، نو عمل په مضبوطیا سره وکئ چې څنګه یو مضبوط سیز تا نیولی وي، مجسم سیز مضبوط دی نیولی وي، دغه رنګ عمل هم مضبوط وکا. یو حدیث کې دی د ابو داود شریف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، څوک چې پاتې شو زمونږ نه پتاسو کې پس زمانه، فسیرا اختلافا کثیرا، نو زر دی چې ویني و اختلافات ډیر، نو چې کله د اختلافاتو زمانه شي لکه نن وګورئ، بیا سو کې فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، نو لازم دی پتا سو باندې زما سنت، زما طریقې او د خلفای راشدین د دې طریقې. بعض خلک وای مونږه صرف قرآن او حدیث منور ته، دلته خلفای راشدین راوړي دي سره بس کې په حدیث کې دي، قرآن او حدیث بم منی او حدیث او قرآن چې درته سوی هغه بم منی. نو دې ځکه حدیث درته وای چې د خلفای راشدین بم منی، ابوبکر صدیق بم منی، د عمر فاروق بم منی، د عثمان غنی او علی المرتضی د دې څلور وانو بم منی، دا خلفای راشدین دي. نو ته اوس دا مو وایا چې 20 رکعات تراویح دا بدعت عمری دی، یا 3 طلاق ته 3 ویل دا بدعت عمری دی، دا مو وایا، دا ته د دې حدیث خلاف دی. علی حدیثه حدیث درته وایي چې د خلفای راشدین وبمنی، او حدیث کې چا ویلی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دي. دین علاوه د جمعې دویم اذان د عثمان غنی په دور کې شوه، نو ته دا مو چې دا بدعت عثمانی دی، دا خو ته د دې حدیث خلاف دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې د اختلافات او زمانه شي، زما طریقې او زما د خلفای راشدین او طریقې، نو دا تاسو سو کوي فتمسکو بها وعضوا علیها بالنواجذ، دا مضبوط ونیسئ یعنی عمل په وکړئ،
داسې مضبوط چې د جامې په دې غاښونو باندې ونیسي، نواجز د جامې دې غاښونو ته وي دې سیټ ته په دې طرف چې یو څیز ته ونیسي هغه په اسانۍ سره نه خوشي کیږي. نو دلته دا معنی نه ده چې سنت د پیغمبر او د صحابه غاښونو کې کلک ونیسه، نه، معنی عمل پې وکړه. څنګه چې په دې غاښونو سره ته یو څیز مضبوط نیسي تا نه خطا کیږي، همدا شان عمل پې وکړه. نو دې ځکه الله تعالی دوی ته حکم وکړو خذو ما آتیناکم، وویل مونږه عمل وکړئ په هغه چې درکړی مې دی تاسو ته بقوتن په مضبوطیا سره. دا مزید د پاره د تاکید راوړي بقوه. قوت څه ته وایي؟ کوشش کولو ته وایي، نیت خالص کولو ته وایي. عمل وکړئ خو په خالص نیت سره یې وکړئ، دا نه چې د خلکو د ښودنې دپاره یا د دنیا د حصول دپاره، نه نه، عمل وکړئ په تورات باندې. دې ته الله ویلیو خدا سے عمل وکړئ چې ستاسو نیت خالص وي د الله رضایي. نو دا یو امر دی ته وشو خذو ما آتیناکم بقوه، عمل وکړئ په هغه چې درکړی مې دی تاسو ته په مضبوطیا سره. دویم امر یې ورته وکړو واذکروا ما فیه لعلکم تتقون. واذکروا او یاد کړئ یعنی بیان کړئ. عمل مو وکړو نو بعد العمل بیان وي. اوس بیان مو کوي د څه شي ماغه فیه چې په دې کې دي لعلکم تتقون، خامخا تاسو تتقون پرهیزګاران شئ. واذکروا ذکر یعنی یادول، معنی بیان کول. تشدانا چې خپل عمل کوي بیان نه، بیان بم د دې کوي نور خلقو ته بم دا رسوي. او بیا الله فرمای لعلکم تتقون، خامخا تاسو پرهیزګاران شي. تتقون پرهیزګار د سنه پرهیز د الله د خلاف نه، د پیغمبر د خلاف نه پرهیز وکړي. ګوره دا آیت دلیل دی په دې باندې چې سبب د تقوا هغه د الله کتاب دی. څوک غواړي چې هغه متقی شي، متقیان خو ډیر دي کنه، بریتې خریلی لوپټې په سر اچولی سترګې تورې کړي مسواکې جیب کې وایي زه متقی یم. نه بھائی، متقی دا نه وي. متقی کېدلو دپاره دغه آیت دلیل دی چې سبب د تقوا هغه د الله کتاب دی، چې د الله کتاب باندې عمل وکړي او به خلکو ته بیان کړي. دغه سبب دی دپاره د تقوا. اوس چې څوک په عمل کوي او بل ته بیانوي نو دغه خلک متقیان دي. نو عمل کول بیانول خو لرې خبرې اوري نه، نو بن اسرائیلو بیا هم ښه دی اورېدلي دي، ځکه الله ورته وایي عمل وکئ او بل ته بیان کړي. خو زمونږ دا بن اسرائیل هغه اورېدو ته هم نه دي تیار، تش تلاوت ته زور ورکړی دی. تلاوت وکړه، تلاوت وکړه. په رمضان شریف کې ما 15 ختمونه وکړه، بل وایي ما 14 وکړه، بل وایي ما 13 وکړه، بل وایي ما په یو شپه کې تراویح وکړو، پای کې مونږ قرآن ختم کړی، توره دې وکړه. پوهې پې شوې نه؟ نو دې دپاره چې تقوا حاصل کی اول قرآن زده کوي، بیا پې عمل وکړي او بیا بل ته بیان کوي. نو ورپسې آیت کې هغه اصل خباست د دې نقض العهود چې مونږ ذکر کړو، ماتول د لوزونو. نو په دې آیت کې اوس هغه اول خباست د دې بن اسرائیل ذکر کې چې کم مخ کې تیر شوی مشران، او اول خباست څه شو؟ وعده ماتول. دوی دا لوز مات کړ. لوز د څه شو؟ لوز د تورات باندې د عمل او د بیانو. خو دوی داینه مخ واړو د الله کتاب یو غرزول رستو. نو اول آیت به طور تمهید، اوس دی آیت کې هغه پلیتی خباست د دوی ذکر کې چې هغه لوز ماتولو. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین. ثم تولیتم، بیا واوختی تاسو. تولی اوختو توي دا سی اوریدل د الله کتابی، یعنی داغه حکم او دا لوز شاته وغورځولو. ثم تولیتم، بیا واوختی تاسو من بعد ذلك
پس د دې لوز نه، پس د دې میثاق نه. ذالکه کی اشاره میثاق ته کوي. نو دا مضبوط لوز چې می تاسو ناغسته و د دینه بعد تاسو ووختی، دا مو مات کړ. نو بیا خو پکار داو چې دا الله تعالی په عذاب راوسته وي، ځکه اکراه فی الاحکام پیو کو کوئی توری پیوچت کو چې منی او کنه دی ویل منو، خو بیا یې عملونه کو ووختل. نو پکار خدا و چې معذب شوی او هلاک شوی، خو نه، الله وی ما هلاک نه کړی. ولی پتاسو د الله فضل او رحمت بیا مو شو. دې موجوده ته وی فلولا فضل الله، نو کنه فضل د الله علیکم پتاسو باندې، ورحمته او رحمت د الله، لکنتم من الخاسرین، خامخاوی بتاسو د تاوانیانو نه. فلولا فضل الله، نو کنه فضل د الله علیکم پتاسو. فضل د الله نه مراد دلته څه شی دی؟ نزول القرآن، راتلل د قرآن. او قرآن کریم په خپله ځان ته فضل د الله ویلې دی، لکه سورۃ یونس وګورئ، سورۃ نمبر دی 10 آیت د دې دی 58 سورۃ یونس. قل بفضل الله، وای په فضل د الله چې قرآن دی، وبرحمت یو پر رحمت د الله چې بیانون کې دی، فبذلک فلیفرحوا، نو پدی ځان خوشاله وي، ځان پدی خوشاله وي. فضل نه مراد د الله کلام قرآن. او بیا مخکې وی ورحمته، او رحمت د الله یعنی سنت د پیغمبر. نو دیزی کیم رحمت نه مراد سنت د پیغمبر شو. او مخکې مرازی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 1 سورۃ الانبیاء سورۃ نمبر دے 21 او آیت دے 1 وما ارسلناک، او مونږ نه لېږلې ته الا رحمت للعالمین، مگر رحمت د پاره د ټول عالم. نو رحمت دیږي کی رسول الله سلام ته ویلی، یعنی سنت د پیغمبر هغه څه شی دی، هغه لوی رحمت. فلولا فضل الله، نو کچره نه فضل د الله پتا سو باندې، ورحمت و رحمت د الله، لکنتم من الخاسرین، خامخاوی به تاسو د تاوانیانو نه، لوی تاوان به مو کړو. خو بیا هم الله پتا سو فضل وکړو، قرآن درته راولېږلو، الله پتا سو خپل رحمت راولېږلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اوس د موجودو ته خطاب دی چې تاسو وختي وي، تاسو مشران اوریدلی، گویا کې تاسو اوریدلی وي. نو اوس بیا هم الله پتا سو فضل او رحمت کو چې یو واری بیا قرآن درته نازل کو، پیغمبر راولېږو. مخکیم درته تورات نازل کړو، موسی علیہ السلام درته لېږلو، خو تاسو پاغه میثاق کې خیانت کو، هغه مات کو. نو یو واری بیا الله در باندې فضل وکړو، قرآن درته راولېږلو د تورات په ځای، او رحمت درته راولېږلو رسول الله صلی الله علیه وسلم د موسی علیہ السلام په ځای. نو قبل فرض تاسو سم د تورات د قرآن او د دې پیغمبر اتباع نه کا، نو تاسو به شهید تاوانیانو نه، لوی تاوان به وکړي. لکه وګورئ کوم یهودو چې ایمان راو نړو، کوم نصاراو چې ایمان راو نړو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه تاوانیان لاړل د دنیا نه. یاد اوس چې موجوده دي، دوی چې ایمان راو نړو په تورات، په قرآن او په پیغمبر علیه السلام، دوی هم لوی تاوان وکړو. تاوان څه شی دی؟ د آخرت جنت نه محروم شو، د الله د فضل نه محروم شو، د قرآن د پیغمبر علیه السلام د اتباع نه محروم شو. دا لوی تاوان دی. نو تر دې ځای پورې دا اول خباستو د پخوانو یهودو نقض العهود. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، او کله چې واغسته ما تاسو نه مضبوط لوز تاسو، ورفعنا او پورته مې کو فوقکم د پاسه تاسو غر د تور، او مې وې عمل وکئ هغه چې درکړې مې د تاسو ته په مضبوطیا سره، او یاد کې هغه چې پدې کې دي خامخا تاسو به پرهیزګاران شئ.
ثم تولیتم بیا وختی تاسو من بعد ذالک پس د دې میثاق نه فلولا فضل الله نو کنه فضل د الله علیکم پتاسو ورحمته او رحمت د الله قرآن او سنت نه راغله لکنتم من الخاسرین لکنتم خامخاوی بتاسو من الخاسرین د تاوانیانو نه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.